د دې نه پس مشاهدې پروګرام شروع کوو. مشاهدې نه پس به بیا کښېناستې وي ملي اتڼي ټک ټکور به وي. کشور خان مې راغلي دي زموږ درانه مېلمانه دي زموږ د سوات د کشور خان ماجسټر راغلي د بیا د هغې نه مخکې زه غواړم زموږ د یو مېلمه دی ډیټ څخه سمندر طوفان نو غواړو چې هغه راشي او تاسو ته چې پړه باندې سوي نو په لږ ساعت کې تاسو ته بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مېلمنو وروڼو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خبرې ډېرې دي وخت کم دی نو زه غواړم چې د احمدشاه ابدالي په هکله باندې څه خبرې وکړم خو له ټولو نه مخکې صرف دوه خواهشه ورته وایي دا کومه چې ګوره پښتون په ژبه هېڅکله پښتون نشي کېدی. په ژبه ویلو باندې په هېڅ منطق په هېڅ اصولو سره په هېڅ قانون سره هغه قوم پیژندلی کېږي نه. د هغه کړه وړه لباس کلتور کلچر ثقافت د هغه نمایندګي کوي د هغه پیژندنه کوي. یوه پښتنه پېغله که تاسې د تاریخ په رڼا کې وګورئ د ملالۍ د هغې جامې د هغې پړونی د هغې همت د هغې دینداري د هغې تقوا د هغه شجاعت همداسې د نازو انا د هغه مېړانه د هغه د بچي روزنه د هغه بچي ته د شیدو ورکولو لکه مصطفی سالک وایي تیې کابل غرونه د غیرت سدوی مې وسکلې تیې کابل غرونه د غیرت شیدې مې وسکلې څومره خوش نصیب وي د آسیا په غېږ کې پرېوتم. دغه د وطن د غرونو اوبه یې د مور د شیدو سره مشابه تشبیه کړي. موږ په نوم پښتون پاتې سوي یو او پاتې کېږو او دا سلسله د موږ لګیا ده. د موږ ځوانان د مایکل جکسن یا د هغه کړنه کوي غوږوالۍ وږو ته اچوي غاړکۍ په غاړه کې اچوي بنګړي په لاسو کې اچوي او نن ځان ته پښتون وایي. او ځینې داسې نور چې د موږ د پښتو پروګرامونه کېږي بعضې ښځې ناستې دي ګوره پښتون په جامه پښتون په کړنه په ناسته په ولاړه په استکاک باندې معلومېږي چې په لاره باندې روان دي. که موږ 15,000 کاله تاریخ ته وروسته وګورو نو موږ ته معلومېږي چې پښتون یعنې څه د موږ باید دا نظر کېږي. بل احمدشاه ابدالي چې هند ته لاړ ویلې چې د ډیلي تخت به هېرومه چې راپیاد کړم پښتونخوا د غرو سرونه. په دې کې غبار او نورو داسې لیکوالانو ډېر چیزونه لیکلي چې احمدشاه ابدالي لاړ هندوستان ته او دغه ځای وایي چې وایي پښتونخوا نه هېرومه دا ولې دا داسې سړی و داسې ډېر سپکې ردې پسې ویلي دي. احمدشاه ابدالي د څمکنو د پېښور د میا عمر په موریدۍ کې و. کله چې مرهټیان په مسلمانانو باندې هندوستان کې ظلمونه شروع کړل نو هغه ته یې خبر راولېږه شاه ولي الله دهلوي د څمکنو میا عمر ته چې هغه تورجن هغه شجاعتمن با تقوا بابا احمدشاه ته د موږ مدد او کومک او مرستې ته راولېږي چې موږ د مرهټیانو ته نجات راکړي. د څمکنو میا عمر هغه ته خط لیکي او هغه ته وایي چې احمدشاه ته لاړ شه هندوستان ته د هندوستان مسلمانان د مرهټیانو له ظلم او ستم نه خلاص کړه. بالاخره احمدشاه بابا خپله لښکر یې کړي د لاجپور او د دکن او د سومنات بت هغه کوي او بالاخره هلته ځي چې فتح حاصله شوه د پښتون او ځوان دا خیاست نه رسي د یو څوک مدد او کومک او هغه ته وغواړي او بیا په هغه ځای باندې قبضه وکړي حکمراني وکړي. څنګه چې مرهټیان مات کړ هندوستان یې ونیو بیا یې وویلې چې دا مو تاسو دا مو وطن وکړئ دا او بېرته هغه ته راځي افغانستان ته راځي. بل پښتانه څوک وایي چې دا یهودان دي یا څنګه دي دا دي د هندوستان د ریک د تکمیم الحق آغا خیل ما د خوشحال پېژندنه 4 کاله استاذ پاتې سوی دی الله دې را وبخي او د عبدالشکور رشاد په مقالو هغه باندې ریک وي
په هندوستان کې په لایبررۍ کې په کتاب کې 2.5 قبل الميلاد نه هم پښتانه موجود و او د یهودانو په دې نن سبا خبره ده. نو د وخت د کمي له وجې نه او د ورونو د اخوا دې په کتلو نه دا معلومیږي چې وخت کم ده. نور مو په پاک الله باندې سپارم. خدای دې په موږ تاسو کې د لباس او د توري او د میړانې او د پښتو د ژبې ګوره یوه خبره بله صحابه چې څنګه که افغانستان ته د آمو له دریاب نه راداخلېږي چې پښتنو سره موافقت ته رسېږي صرف یو د اسلام منل نور هغه څه کړه وړه چې هغه په پښتنو کې موجود دي. د پښتون په کوڅه کې تېرېدل، د پښتنو میړانه، د پښتنو پیغله، د پښتنو ښځه، د پښتنو ځوان دا باید د نورو کلچرونو ثقافتونو له کړو ورو سره پوره توپیر 100% کې لري. ښځه مې سرتوره مینې ژوی اچولی یا هغه زوی مې غوږبالۍ بنګړي هغه اچولي او زه ولاړ یم د پښتو خبرې کوم. زه خو د دې شي اتفاق نه کوم ولې چې د مونږ ما داسې اورېدلي مننه ما داسې اورېدلي دي چې پاچا خان د ماشین باندې خپله کالي نه ګنډل. داسې مې اورېدلي په ماشین باندې خپله کالي نه ګنډل. دومره کرکه یې کوله چې دا چا جوړ کړی دته پښتون وایي ښه داسې نه. پاچا خان هغه لباس د بد ګاڼه نن د ښه دومره زیات دي چې هغه ودرېږي او خبرې هم کوي د پاچا خان هغه هم کوي او بالاخره لیدل کېږي هغه لباس هغه بد مال هغه یې کوي. خیر مننه ډېرې. السلام علیکم.